محبت د انسانانو سره کیږي نو انسان ولې مغروره دومره جوړ شي وږې ګیډې په خوراک باندې مړیږي خو د سترګو وږې خدای خبر که موړ شي وږې ګیډې په خوراک باندې مړیږي خو د سترګو وږې خدای خبر که موړ شي یوه ورځ به قرار دغه دنیا پرېږدي یوه ورځ به دا د عمر پړی زوړ شي دا غزل دی چې تیاره کې ناست دي د رڼا سره رشته نه ساتي دا خلک ولې په کورونو کې ډیوه نه ساتي تیاره کې ناست دي تیاره کې ناست دي د رڼا سره رشته نه ساتي دا خلک ولې په کورونو کې ډیوه نه ساتي په دې حیران شم چې په خپلو بچو بوج شي ولې پلار لس بچي ساتي خو لس بچي هغه نه ساتي مننه ډېره زیاته مننه په دې حیران شم چې په خپلو بچو بوج شي ولې پلار لس بچي ساتي خو لس بچي هغه نه ساتي دا پښتانه و باچا خان بابا په سر ګرځول کوم پښتانه چې نن په کور کې سره جنډه نه ساتي ډېره مننه کوم دا پښتانه و باچا خان بابا په سر ګرځول کوم پښتانه چې نن په کور کې سره جنډه نه ساتي زموږ د سر سړي څه داسې په اعتبار کې مړه شي سالار موزان ویني په خیال کې قافله نه ساتي ډېره مننه قراره دا خلک پښتو وایي پښتو نه کوي قراره دا خلک پښتو وایي پښتو نه کوي شمله صادر ساتي خو زړونو کې جذبه نه ساتي ډېره زیاته مننه او یو غزل به راته بل ویم د زړه په شاړو دښتو مې سپرلي راځي او ځي په ژوند کې مې صدا سي لیوني راځي او ځي منمه چې باران خو به د ځمکې آبادي وي زما د زړه زخمونه هم چیړي راځي او ځي انسان یې د غرور او تکبر خبرې مه کړه دا ته چې پرې نازېږي دا ځواني راځي او ځي په دې کې خو څه نشي د ازله یو بدبخته عزیز صاحب په دې کې خو څه نشي د ازله یو بدبخته پښتون قوم له هم ښه بلحاظ زلمي راځي او ځي نور سم د ماښامي به ویده کېږمه قراره په نیمه شپه د یار یادونه ځي راځي او ځي بس